د ننګرهار سره رود ولسوالۍ ښاروالۍ له لوري قلعه معروف سیمه کې د سړک پخولو چارې پیل شوې. د سره رود ښاروال وایي دغه سړک 200 متره اوږدوالی او 4.5 متره پلنوالی لري چې د 2 میاشتو موده کې به یې کارونه بشپړ شي. د دې سړک طول چې دی 200 متره دی او عرض چې دی 4.5 متره دی. نو دا به انشاءالله د خلکو د ولس لپاره ډېر ګټوره پروژه ده. انشاءالله په لږ وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل. ځایي خلک د سړک جوړېدو ته خوشحاله دي. په وینا یې مخکې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. څومره ستونزې سره وو په دغه سړک باندې، زنانه، ماشوم تکلیف او خټه تکلیف ډېر زیات و. د دغه حکومت نه یو نړۍ مننه کوو چې الحمدلله موږ په دا دومره نظام کې تیر هیڅ قسم کار نه دی شوی دغه سړک دپاره یا د دې کلي دپاره. او الحمدلله چې دا یو د فخر ځای دی چې موږ ته دا سړک جوړېږي او موږ دا مشکلات ورسره حل شي. دوی دغه راز د نورو رغنیزو پروژو پلي کېدو غوښتنه کوي. موږ غوښتنه هم د ښاروالۍ څخه هم د نورو وزارتو ادارات څخه دا ده چې دلته ولسونه ډېر زیات دي. موږ سړکونه، پلچکونه او همدغه راز زموږ د زراعت په بخش کې سربندونه او ویالې دا ټول باسازۍ ته ضرورت لري، کارونو ته ضرورت لري، اساسي رغونې ته ضرورت لري. د پروژې تطبیق کوونکی انجینر وایي د ښاروالۍ سره د شوي قرارداد له مخې به خپل کارونه مخته وړي. دغه پروژه چې په بیکي او قرارداد او ډراوینګ کې په کوم شکل باندې راغلي اوسېږي او په نړیوالو سټنډرډونو لکه د اشتو سټنډرډ چې ده دې تر څنګ د سړکونو نړیوال معیارونه چې کوم دي هغه به موږ په دې باندې پلي کوو. د کمپاکشن ټسټونه دي، نور هر هغه څه چې هغه په انجینرینګ او د همداره همچنان د سړک په برخه کې په درد باندې خوري او په کار باندې هغه به موږ انشاءالله په دغه سړک او خلکو ته د ولس په مورد انشاءالله دا په پوره شکل باندې عملي کوو. د سره رود ولسوالۍ د ښاروالۍ مسؤلین دغه راز وایي راتلونکي کې به نورې رغنیزې پروژې هم تطبیق کړي.